خو مورې جابر خان ماما په خپل کور کې زما ډېره بېعزتي کړې ده. زما هم جذبات دي، ما هم غوسه راتلی شي. ما هم د دې پښتنې علاقې وڅکلي دي چې تنګ شي نو په جنګ شي. چې په میادي تبو کې ګرځا او لا یې خوبو تم کوشوي باویړې بو کې باویړې وای باویړې بو کې باویړې ما په خوا کړې دي اوس مې د ګړګړې یاره ده. خپل حیثیت مې راوه، دا د لسو کالو زړې خبرې دي. دا اوس خبرې د اوس سره جوړېږي. زه د هرې خطرې مقابله کولی شم، خو زما پلار به چېرې تا په دغه خپلوۍ کې قبول نه کړي. ما سره خو د اوبو د څکو لوښی نشته، که په منګیس کې نو وڅکه. یو دې په خندا کړم لیونۍ، بل دې په ادا کړم لیونۍ، کل ستا ښکلا کړم لیونۍ، هی ظالمه تا کړم لیونۍ، لیونۍ دې کړم لیونۍ، دې کړم لیونۍ، دې کړم لیونۍ. ګیړې ګله دا په تاسو چل شوی دی او دا منډې ولې وکړې؟ سړی مې د لاسونو ولګېدو، مړ دی په ټکي مړ دی. پولیس خبر شوی دی، فوج او ملیشه دواړه راپسې دي او په کور به مې چاپم والې شوي وي. مړه دې خولې ته دې وګوره او قتل کولو ته وګوره. تر اوسه خو یې پردې چرګه نه ده حلاله کړې. نه جناب، د دې نه علاوه ته زما د ترور زوی مې یعنې کې کزن مې. غلی شه بېادبې جینۍ، ما ستا مور ته څو ځله ویلي دي چې زما په لور باندې د انګریزي تعلیم مه کوه. په ما د انګریزانو دا کیتې پیتې ډېرې بدې لګي. په دې شیر خان باندې زموږ هم دا لینګ سم کا که نه یار. کم دی شرمېږم. نمبر ووایه کم دی. تا خو ډېر ظلم اخیستی دی، له خو خدای نه یاره وکړه. مرا کولې جو تمه زور زور، مرا کولې جو تمه زور زور، مرا کولې جو تمه زور زور. ما په بنگړي کې زما تور تور، ما په بنگړي کې زما تور تور. دویم د خدای نیکبختې په زړه سختې د کیکر لختې په ما مه تېروه سختې. شابه ما زر زر راته منګې ډک ته کور ته ځم ناوخته دی. پښتانه سړي د خپل میلمه دپاره ځان قربانوي، دغه شان زه هم ستا دپاره ځان قربانوم. د دې ثبوت دا کلي ولس دی، د دې ثبوت ستا ښځه سکینه ده. ما ته په لپو اوبه راکړه چې په پستو لاسو دې خوله ولګوم. داسې خوار دي چې زما په لاسونو به خوله ولګي. ستا د سرو شونډو خندا جادوګري ده، ګل ستا اراده جادوګري ده، راخوره چې پاچا جادوګري ده، جادوګري ده ستا جادوګري ده، جادوګري ده، جادوګري ده، جادوګري ده، جادوګري ده. غلی شه، په دې کې ستا هېڅ اختیار نشته. دا خط به شیرینې ته رسوي په څه طریقه؟ پیغام او سیاره مې هلته پیسې راکړې. ته ستا دا جرګه بالکل نامنظوره ده او زه خو یم تا جرأت څنګه وکړو چې د خولې یې دا خبره وویسته. نور زما د صبر امتحان ما اخله مورې، نه صبر هم جرأت وي. کومه خبره چې د شرافت په ژبه نه کېږي هغه بیا د ټوپک په ژبه پکار. نه بچې نه. رښتیا هغه ټانګه دې څه کار؟ موږ له خو دې په ګډو چکر رانه کړو. چکر مې څنګه درکړی وی یار؟ تا اورېدلي نه دي چې پردی کټ د نیمې شپې. Come
کتوري خاورې شمه نا 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 نه منم نا 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 نه منم را بشي یو ورځ جانانه تا به خپلوم را بشي یو ورځ جانانه تا به خپلوم ځان مړ کوم ځان مړ کوم ځان مړ کوم جانانه تا کله پرېږدم نا 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 نه منم نا 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 نه منم را بشي یو ورځ جانانه تا به خپلوم را بشي یو ورځ جانانه تا به خپلوم ځان مړ کوم ځان مړ کوم ځان مړ کوم جانانه تا کله پرېږدم ځان مړ کوم جانانه تا کله پرېږدم ټول خلک خبر شو خپله مینه پټې دې نشي ټول خلک خبر شو خپله مینه پټې دې نشي ټول خلک خبر شو خپله مینه پټې دې نشي ټول خلک خبر شو خپله مینه پټې دې نشي ما خو مې ستا مینه به په زړه پټه ساتم ما خو مې ستا مینه به په زړه پټه ساتم نا 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 نه منم نا 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 نه منم را بشي یو ورځ جانانه تا به خپلوم را بشي یو ورځ جانانه تا به خپلوم ځان مړ کوم ځان مړ کوم ځان مړ کوم جانانه تا کله پرېږدم ځان مړ کوم جانانه تا کله پرېږدم لاس د مینې راکړه خبرې جنا خبرې مه کوه لاس د مینې راکړه خبرې جنا خبرې مه کوه لاس د مینې راکړه خبرې جنا خبرې مه کوه لاس د مینې راکړه خبرې جنا خبرې مه کوه ونکړې جانانه نور په ما باندې ستم ونکړې جانانه نور په ما باندې ستم نا 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 نه منم نا 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 نه منم را بشي یو ورځ جانانه تا به خپلوم را بشي یو ورځ جانانه تا به خپلوم ځان مړ کوم ځان مړ کوم ځان مړ کوم جانانه تا کله پرېږدم ځان مړ کوم جانانه تا کله پرېږدم چرته رانه تللی نشي ته مانه تقلید نشي 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 چرته چې ته هلته به تا پسې راځم چرته چې ته هلته به تا پسې راځم نا 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 نه منم نا 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 نه منم را بشي یو ورځ جانانه تا به خپلوم را بشي یو ورځ جانانه تا به خپلوم ځان مړ کوم ځان مړ کوم ځان مړ کوم جانانه تا کله پرېږدم ځان مړ کوم جانانه تا کله پرېږدم ورونو پښتنو او زما مشرانو کشرانو السلام علیکم ما خیال جوړ ګرانې سره په غوږونو وکاڼو شو وعلیکم السلام ورونو په افغان کالونۍ کې یو حکیم دی چې ډېر سرب دی په سټ کې ویښته بالکل نشته دی ګنجی دی او وروره نوم یې دی کوچی حکیم هغه یوه نسخه تیاره کړې ده چې نسخه ډېره د کار ده که د چا په خپو درد وي د چا په ملا درد وي د چا په سر درد وي که د چا مور او پلار کمزوري او طاقت ورکوي نو هغه دپاره موږ دوی راوړې ده دوی زما لاس کې دوی ګورئ ښه مزېداره نورې دوایان هم هم شته دی قیمت خو یې ډېر زیات دی خو خبرې د دې نسخې نوم څه دی
نوم یې دی مملایي یعنې مملایي. هلکه دی خو چې دی نو د پردو ښځو نومونه علي. بل وروره که د چا د قبض تکلیف وي ټوخی وي یا خپو کې ډډ وي یا څه مرض وي نو دا د ټولو مرضونو علاج دی. دا داسې نسخه ده چې دا ډېر په تکلیف تیاره شوې ده رونو. قیمت یې دی 60 روپۍ رونو 60 روپۍ. ملک صاحب دا دروغ جنم تا د لاسه خو ما لس ورځې کټ خوړلې بیا دا دروغو دوايي راوړي. څه جګړه دې راغستې جړي ګله؟ جګړه ته راغستې ده سر ته تماکم ته ما پرېږده. دا څه دې کړي دي؟ هېڅ مې هم نه دي کړي. ته وایي مې خرڅول اصلي ته وایي نه ته وایي نه ته دوکهباز یې. یا کاکا پرېږده یاره دا خو هسې لیونی دی. تاسو ورځئ خفه نه شئ ښه ورځئ ځئ روکئ ځئ هېڅ چل نه ځئ روکئ ځئ که نه څه ګورئ ځئ. تاسو ما نه بیا دوی والئ. یا زړي ګله خدای او رسول ته وګوره مړه. شکر دی ویم چې رالی جمال خان کې نو پیران د بوس اوسخه یې جوړ کړی و. زه خو ویم چې نه جوړ کړی وی نو ښه وی. ما ته وګوره ته ما 100 ځله پوهېږې چې هلکه د یو کار شروع کړه د سړیتوب یو کار شروع کړه خو ته به کله څه کې او کله به څه کې. نو یو کار مې سمې نه خوري که نه څه وکړمه. بس اوچته سامان نه زه دم روان یم کلي ته او ته هم ځان راله سبق وایې. شابه ځه راځه. دا حل 60 روپۍ نه رشته. یاره خو بچی تا خو زما نه زړه. السلام علیکم مورې. ډېر روان شوې ښه. وای مورې که ته نه وایې که نه نو قسم په خدای زما دا ژوند خو 2 پیسو و. بچی خدای مه که داسې مه وایه. په تا باندې خو زه ژوندی یم ستا په ژوند کې زما ژوند دی. داسې خبرې بیا ونه کړې. مورې ته روټۍ شته او که رشته قسم په خدای په دې خېټه کې منګکان داسې منډې وایي. یار مور د لوګي مور د قربان دا کلی ورغلم نن مې ستا د خوښې شي په کړي روجي. نه یاره اوازه یې راوړه ښه. د شاباشي هغه د شیرخان واده دی وینا یې کړې ده بل کلي ته به تله غواړي. د شیرخان واده له خو به خامخا ځم مورې. زما د بابا د ډېر خوږ یار زوی دی او زما هم یار دی. د هغه واده له خو به خامخا ځمه. او رښتیا مورې ته ډېر ورځ وشوې هغه سکینې ترو کرنې تلې خیر خدای. بچي اوسګاره شوې نو ما نو ځکه ما وې مې ته وکړې لږ ورشه که نه. زه پرېږده زه به ورشم ځه. نه زه ورځم که نه زه به لاړ شم که نه. دا دې اوس به ورشم. نه نو روټۍ روټۍ چې راشم بیا به وخورم او بس تروجي ګرمې که زه بیا راځم. نو بچي ته یا خدایا دې چې د ترور د کور ووري بیا درله روټۍ هم پاتې. السلام علیکم ترورې. وعلیکم السلام. څنګه یې جمال خانه؟ کښېنه بچی کښېنه. زه ښه یم ترور یم. مور راته ویل چې لاړ شو ترور پوښتنه دې وکړه. تاسو ښه یې که نه؟ شکر زه بالکل ښه یم. مور دې څنګه وه؟ هم بالکل ښه وه ټیک ټاک وه. ته څنګه ته یوازې ناستې ترورې هغه دغې جمال خانه ستا د سبق څه حال دی؟ اورېدلې مې دی چې کالج کې د ټولو مخه نمبر اخیستی دي. میټایي خو به دې راوړې وه شومپړکه.
خدای ترورې زه وځم زما ډېر ضروري کار دی ښه کښېنه ښه چې چوس کې نو بیا به ځي ستا چای خو څښم او ها ترورې زه چې دې له هغه زار نه مټۍ راوړم که نه بیا به راځم او ستا د لاس چای به څښم ښه السلام علیکم ماما جي ماما جي سره راغلی وم د ترور پوښتنه مې وکړه اوس ځي السلام علیکم شیرینه 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 څو ځان مې راته ویلي ما ته ډېډي مو وایا ما ته بابا وایا دادا وایا نور سوري ډیډي غلی شه بې ادبې جینۍ ما ستا مور ته څو ځله ویلي دي چې زما په لور باندې د انګریزي تعلیم مه کوه په ما د انګریزانو دا کیتې پیتې ډېرې بدې لګي تعلیم کې خو رڼا ده ډیډي تعلیم خو انسان له شعور ورکوي خو زه اخر نه پوهېږم چې تاسو ولې دومره د تعلیم خلافي یې بس بس ما تا عقل مه ښایه ورشه مور ته یې اواز کا بهر د ټوپکو نوکران روټۍ ته په تمه ناست دي ټوپکو تمانچو خو زموږ د پښتنو خاندانونو تباه کړل دا ته چېرته ډوبه شوې وې بهر ټوپکمار نهر ناست دي او ته بېغمه ناست دی یو خو ستاسو د ښځې د هغو د بودې نه ختمېږي بیا دې څه شی جوړ کړی دی زه خو ستا د ټوپکمار غوندې زه ډېره تنګه شوم ته د اوښ په شا خوبونه وینې چې دومره دولت او جایداد لري نو ټوپکمار به ساتې دا داسې جایداد او مالداري نه زما توبه ده چې چېرته قاتل مفروض ګورې ستا په حجره کې به ناست وي بس خبرې را سره مه کوه انګا بنګا را نموله خو چې څه مې درته وویل هغه کوه او بله خبره واوره د نن نه پس به دا د کوره بار نه ځي پوه شوې زر روټۍ راولېږئ که ظالمې یو مې ستا د مینې تنده زغملې ده او بله تنده را باندې د اوبو تېرېږي ما سره خو د اوبو د څښو لوښی نشته که په منګیس کې نو وڅښه ما ته په لپو اوبه راکړه چې په پستو لاسو دې ده ولګوم داسې خوار دي چې زما په لاسونو به خوره ولګي ولې څه چک پې لګوم څه په تا څه اعتبار پکار دی که چکو لګي نو بیا هی چکونه خو ستا سترګو زما په زړه لګولي دي چې راته ګورې حال مې نور شي بس بس اوبه وڅښه ته چې خاندې ستا خندا د یارانې ده هیر چاپېره دا فضا د یارانې ده ته چې ګورې په خندا په مینا مینا ارمانونه وړې زما په مینا مینا چې درکړې مې زړګې دې خپوېږې जादूगरे
زړه دې را په مینه مینه ستا د سرو شونډو خندا جادوګري ده ښکلې ستا هره ادا جادوګري ده تا خوره چې پاچا جادوګري ده جادوګري ده ستا جادوګري ده جادوګري ده جادوګري ده جادوګري ده جادوګري ده ستا د سرو شونډو خندا جادوګري ده ښکلې ستا هره ادا جادوګري ده خوره چې پاچا جادوګري ده جادوګري ده ستا جادوګري ده جادوګري ده جادوګري ده جادوګري ده جادوګري ده زړګې برانه یو نظر کې اوسې دا زړګې برانه یو نظر کې اوسې دا زړګې برانه یو نظر کې اوسې دا زړګې برانه یو نظر کې اوسې ستا د تورو سترګو دا جادوګري ده جادوګري ده جادوګري ده جادوګري ده جادوګري ده ستا د سرو شونډو خندا جادوګري ده ښکلې ستا هره ادا جادوګري ده راخوره چې پاچا جادوګري ده جادوګري ده ستا جادوګري ده جادوګري ده جادوګري ده جادوګري ده جادوګري ده لتانا صبر دې نشم جانانا اوس لتانا صبر دې نشم جانانا اوس لتانا صبر دې نشم جانانا اوس لتانا صبر دې نشم جانانا تاسې کړې دې په ما جادوګري ده جادوګري ده جادوګري ده جادوګري ده جادوګري ده د سرو شونډو خندا جادوګري ده ګلې ستا هره ادا جادوګري ده خوره چې پاچا جادوګري ده جادوګري ده ستا جادوګري ده جادوګري ده جادوګري ده جادوګري ده جادوګري ده कबर जने ताबवे द चा बनशम 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 ओ समाए दा समा जादूगरी दा जादूगरी दा जादूगरी दा जादूगरी दा जादूगरी दा سرو شونډو خندا جادوګري ده ښکلې ستا هره ادا جادوګري ده خوره چې پاچا جادوګري ده جادوګري ده ستا جادوګري ده 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 ها وای کنه یا څنګه خې بدن خروغي داره دوه ځان سره د کفن اوړو کنه واره امداد لاله وای کفن دې ځان سره وړل کفن خو چې سړی مری ځان سره وړي او یا په چا باندې وړي کله رورا زمانوم زړی کول د پلان می چار کول او د نکنوم من سر کول
دا راته ووایه چې دواړه ژوندي دي او که یو پکې خپې غځولې دي؟ دواړه ژوندي د خیره سره بل لکه د مړاوي ګلونه نه وي د دې په شان سپینې سپینې برېتې ساتلې دي او مړاوي ګرځي. نیکه خو مې بالکل پاڼه زیاړه ده او پلار مې خان تڼ دی خو دا نیکه مې نه دی د نسوارو بنیاد یې وښکو ټول زینه یې ګنده کړي لکه د چرګو. کور کې خو به د خلک ډېر تنګ وي خو دا راته ووایه چې ته راغلی څنګه؟ نو بس راغلی دې ته مې یاره د خان ملاقات به مو کوم یاد شوی مې و که نه ډېر ورځو چې لیدلی مې نه و او بل دا مې بېروزګاري ده بېروزګاري خو ګوره ډېره زیاته ده او زه خو بیخي بېروزګاره یم نو مالګه چېرته نوکري رانه راکړي او بله دا د خدای شته واده مې هم نه دی کړی همداسې ګرځم راګرځم لکه بړه ویم کوتک یم کوتک. ها نو ته نوکرۍ له هم راغلی او واده هم دې نه دی کړی؟ او سپېرې یم هله خان راغلی هله خان راغلی بخیر خاندي بخیر السلام علیکم السلام علیکم کینې هلکه ملنګیا دا تیار کور څوک دی؟ خان دویم نوکرۍ له راغلی دی نوکري غواړي. د نه اول دا تپوس وکړه چې ټوپک چلولو چل ورځي او که نه؟ یاره خان اوس هم څه تلي راغلي نه دي زه خو هم ټرای به پرې وکړو چې بته یې ولېږي والا لکه دا ټوپک کړه دي نو خوا ټوپک زما قانون دی مات کړی مې زنګون دی دا څه دي مړه ما لانچرې چلولې دي مړه د الله فضل سره دا خو دا ټوپک دی څوک ولم وایه کینه لازم ولم ماره وکړه ځي سړی وشو وای مورې جانې ګله دا په تاسو چل شوی دی او دا منډې ولې وکړې؟ سړی مې د لاسونو ولګېدو مړ دی په ټکي مړ دی پولیس خبر شوی دی فوج او ملیشه دواړه راپسې دي او په کور به مې اوس چاپم والې شوي وي. مړه دې خولې ته دې وګوره او قتل کولو ته وګوره تر اوسه خو یې پردې چرګه نه ده حلاله کړې. وګوره ته وایي چرګه مې ناجوړه ده بانه مې ورته جوړه ده خدای نک بعضې خلک راپسې دي یقین دي په خدای وشه وژنې مې ده نه څه چل دې کړی صحیح حال لا ته ووایه. صحیح حال دا دی چې ما د جابر خان په سړو باندې ډزې وکړې او هغې کې م خدای دومره همت پیدا کړو چې په ما ډزې وکړې لګېدلی یم ځکه مې دا وجود هم خوږېږي ته وګوره چې په کوم ځای لګېدلی سمودریږه مړه هېڅ چل هم نشته دی هسې دې وارخطا وار مې نه دی خطا ډز پکې شوی دی حکومت راپسې دی پټو مې شابه پټو مې که نه اله خدایا دا منګې وړل زما کار دی وای حکومت نه بیا هم خیر دی ملیشه ده پکې دغه لانجه ده رښتیا ووایه زه تا ته څنګه ته ماته جمال خان ښکاري او جناب ماته دا هم پته ده چې خپل کالج کې د ټولو نه فسټ راځي. صرف دومره تعارف؟ نه جناب د دې نه علاوه ته زما د ترور زوی مې یعنې کې کزن مې. نه د دې نه علاوه یوه خبره بل هم ده. هغه څه؟ هغه خبره دا ده چې زه تا سره مینه کوم. مینه خو زم تا سره کوم جمال خو زما په زړه کې یو خطره ده. څه خطره؟ زه د هرې خطرې مقابله کولی شم خو زما پلار به چېرې م تا په دغې خپلوۍ کې قبول نه کړي. څه مطلب؟ مطلب دا جماله چې زما پلار ډېره پیسه جمع کړه
او د پیسې نشه د دنیا د ټولو نشو نه زیاته ده. شیرینې زما ستا تړون خو ډېر پخوا شوی دی. زما ستا پیدن شوې ده. جمال زه د هر څه نه خبر یم، خو زما پلار زما نکاح د اکبر خان دوی سره کول غواړي. داسې وشو شیرینې، دا یاد ساته چې په هغه ورځ به لوی قیامت راشي. لوی قیامت. دا یې چرې نشي کېدی. د خپل حیثیت مه هېروه. دا د لسو کالو زړې خبرې دي. د اوس خبرې د اوس سره جوړېږي. داسې وې وروره، د پښتنو همدغه یوه ژبه یي او بیا دا رشته خو د وړوکوالي ده. شیرینې تا زما زوی په وړوکوالي راکړې ده، ته اوس د دې خبرې نه انکار کوې. دا په کوم کتاب کې راغلي دي؟ دا زما په کتاب کې راغلي دي او بیا تا سره څه ثبوت دی چې شیرینۍ ما تاله درکړې ده؟ د دې ثبوت دا کلي ولس دی، د دې ثبوت ستا ښځه سکینه ده. دا زما خور ده او ستا ښځه ده، ته له دې خبرې نه انکار کوې. بس ما تا سره خبره ختمه کړه. خپل زوی له بل ځان حیثیت برابر جنۍ وګورئ. شیرینې پلار دا سراسر زیات دی. غلی شه، په دې کې ستا هېڅ اختیار نشته. یوه خبرې مې یاد ساته جابر خانه، چې اوس به زه په تا باندې دا ټول کلي او د کلي مشران خبروم، ځکه چې زم څه د کم کوز خاندان ښځه نه یم. او بله دا چې زما جمال خان هم څه زور یې مه ګڼه. مور لا داسې زوی نه دی راوړی چې جابر خان له نیغ وګوري. دا خاطر دې جمع ساته. ٹھیک ده ٹھیک ده ٹھیک ده. هلک عثمان اطلاع راغله چې یو بره کلي کې مخبران راغلي دي. ټوپک خو سره شته که نه؟ او جی ټوپک شته خو کلتوسونه نشته. تشې کوکې ځان سره یوسې، خو وخت مه ضایع کوئ. سر یو غنټه مخکې زموږ نفري برکلي ته رسېدلې ده. دا راته وایي چې څوک څوک تللي دي. موږ مفران نه یو جی، مفران نه یو. تاسو هلته کول څه؟ ما چې هلته خپله تیشه کته دی راوستم. ښه نو ته په تیشه کتلونه کې ها او تاسو کول سیم زه قبرکن یم، ما په مزدورۍ باندې قبر کنلو جی. ټوله دنیا مې پېژنې جی. زما نوم چې زیړي ګل دی، د پلار مې شارګل دی او د نیکه مې انځر ګل دی جی. مونږ مزدوران یو، مفران نه یو جی. ها ښه ومې پېژندې، مړې مو کې او بیا په خپله خښې. او ته خان ما میخه ونې چې د میخې کرلې جی. خدای دې غر قصر ولي تا ته زه مفران ونیسه او تا مزدوران ونیولي دي. سر په دومره نفرې کې موږ مزدوران نیوی شو، مخرونان نشو نیوی. غلی شه، دا غریبانه خو تا د مزدورۍ نه وکړل. پاشه لکه پرانیسته پاشه. الله سره څوک دا وګورې بس جی کله یو کار ته لاس شو، کله بل کار ته لاس شو. سمې یوم نو ساتر زما دي. سړی سړی باندې ګوره بس را به ولې. لیلا لیلا उसने हाजिर दे मोहब्बत की सजा माला राखई देखो पवन के लीवाने दे सजा माला राखई देखो पवन के लीवाने दे सजा माला राखई څومره ښایسته ګله قدرت ته پیدا کړې، بس چې درته ګورم ستا کتو ته زما زړه کېږي. دا رعایت نه جان پناه ستم دی، قهر دی. ما له د مرګ سزا راکړې او دومره سخته سزا مه راکوه. زړګي مې د پانزیب د جھنکارا صدقا زړګي مې د پانزیب د
کاش چې ما ته پیله نه ستا د مینې پته وې ما به تا سره چرم نکاح نه وې کړی ستا مجنون ستا قدمونو له بیا راغلی دی خو دا غریب و مفلس قیمتي پنځې تا له چرته نه راوړي سر په سجده خو په زړګي کې د دنیا خیالونه که دا عبادت وي نو بیا خو زما محبت ښه دی جمال د یار ښکارېدو جمال د یار ښکاري جمال د یار ښکاري روح د دلدار ښکارېدو روح د دلدار ښکاري روح د دلدار ښکاري زم خو نن به د خپلو ارمانونو جنازه په خپلو اوبو وړمه جولې خړه کې لتا یوړې سو خالي لنړو جولې خړه کې لتا یوړې سو خالي لنړو جولې خړه کې کولې دې بس کولې دې د خپلو بیانونه دي کولې دې بس کولې دې د خپلو بیانونه دي کولې دې بس کولې دې د خپلو بیانونه دي کولې دې بس کولې دې د خپلو بیانونه دي د خپلو د لاسه د خپلو د لاسه د خپلو د لاسه سوځېدلې زموږ زړونه دي سوځېدلې زموږ زړونه دي کولې دې بس کولې دې د خپلو بیانونه دي کولې دې بس کولې دې د خپلو بیانونه دي د خپلو د لاسه د خپلو د لاسه د خپلو د لاسه سوځېدلې زموږ زړونه دي سوځېدلې زموږ زړونه دي بل در باندې اور کړی غم در باندې زور کړی څنګه مین توپ د چسپین مخ درته تک تور کړی بل در باندې اور کړی غم در باندې زور کړی څنګه مین توپ د چسپین مخ درته تک تور کړی مینا کې نور څه دی بس غمونه تکلیفونه دي مینا کې نور څه دی بس غمونه تکلیفونه دي مینا کې نور څه دی بس غمونه تکلیفونه دي مینا کې نور څه دی بس غمونه تکلیفونه دي د خپلو د لاسه د خپلو د لاسه د خپلو د لاسه سوځېدلې زموږ زړونه دي سوځېدلې زموږ زړونه دي کولې دې بس کولې دې د خپلو بیانونه دي کولې دې بس کولې دې د خپلو بیانونه دي د خپلو د لاسه د خپلو د لاسه د خپلو د لاسه سوځېدلې زموږ زړونه دي سوځېدلې زموږ زړونه دي مخ د چا ښایسته الله جوړ کړی مزېدار دی سترګې د چا ښکلې د چا ټول حسن انګار دی مخ د چا ښایسته الله جوړ کړی مزېدار دی سترګې د چا ښکلې د چا ټول حسن انګار دی سپ د ښایست د ښکلو مینا پیغورونه دي 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 د خپلو د لاسه د خپلو د لاسه د خپلو د لاسه سوځېدلې زموږ زړونه دي سوځېدلې زموږ زړونه دي کولې دې بس کولې دې د خپلو بیانونه دي کولې دې بس کولې دې د خپلو بیانونه دي د خپلو د لاسه د خپلو د لاسه د خپلو د لاسه سوځېدلې زموږ زړونه دي سوځېدلې زموږ زړونه دي څوک د مینې یار دی دلته څوک دی وفادار چاته زړګی ورکړم زه په چا وکړم ادبار څوک د مینې یار دی دلته څوک دی وفادار چاته زړګی ورکړم
څنګه چې فرهاد د شیرینۍ دپاره غر روان کړی دقسې به دا عاشق د خپلې شیرینۍ دپاره خپل سر قربان جمال زه ډیره یریږم ځکه چې زما پلار ډیر ظالم انسان دی خدای خبر شه چې زمونږ د دې مینې به څه انجام وي به لیونۍ یریږه مه مینه خو همیشه قرباني غواړي یو طرف ته خاني ده او بل طرف ته زمونږ دا غریبه مینه زور به چې څوک یې ګټي جماله زما دې په خپلې پاکې مینې قسم وي چې تر څو ژوندی یم زه به د بل چا نامه قبوله نه کړم ستا به واده زما به مرګ وي ستا به ډولی زما به کټ خاورو له وړینه زما مستانه ډوډۍ وینې نه چې زما شهزادګۍ ولاړه ده نن خو ډېره ښایسته شوې ده وې نن خو ډېره ښایسته شوې تا ته نه وې مړې ته هم ښایسته یې تا ته ویم ژینې څنګه شلې ښې زیړه ګله دا اسب او ټانګه دې چېرته نه پیدا کړه خدای چې مهربانه شي ټول کارونه آسان شي زیړه ګله ما خو لږ دې ټانګه کیسې لږوزه کړه و زما کمکلې دا ما اغستې چاله ده تاله مې اغستله تاله یو ورځ بر باندې خیره سره مې عمر صاحب چکر وهم د زیارت اسب خو دې لته نه ګورې لته به څنګه وي ولې لته سره څه کار دی نیکبختي دا ما پوهه کړې ده مې اصلي نیکه دې دا ده ته رښتیا وایې زړې ګله ما دروغ کله ویلي دي راځه راځئ چې تشریف راوړئ خاطرې زه چې نن د مینې خاطرې د سوکلو زیارت نه بوځم مخکې کېناستې اوس یې خوند وکړو د خیر زنانه شاته کېني داسې دور رالو د خیره سره چې مخکې کېناستې زه د خیره زه د خیره شیرخانه بچی ته ما د دې خبرې دپاره راغوښتې یې چې جابر خان د خپلې خبرې نه منکر شو جمال خان له ما د جابر خان لور پیدل کړې وه تاسو د دې خبرې کوئ خو به کوئ که نه ها ترونه ما ته ډېره ښه پته ده چې جابر خان اوس ډېر دولتمند شو او دا هم راته پته ده چې هغه د خپلې لور پیدل ستا د زوی سره کړې وه خو ریښه هغه ستا غورځم ده نو دې کې زه ستا څه مدد کولی شم بچی زما سره دومره مدد وکړې چې جابر خان له په جرګه ورشې او هغه پوه کړې ترو بیبي هغه نن سبا په ډېرو چتو پایو کې دی اما یا زما جرګه ومني یا نه خو خیر ستا لپاره به زه په جابر خان باندې جرګه م وکړم ډېره خوشحاله مې وه بچي زه تا سره ډېر ډېر خوښ یم اجازت کوي خدای په امان ویم د خدای نیکبختې په زړه سختې د کیکر لختې په ما مه تېروه سختې شابه ما زر زر راته منګې ډک که کور ته ځم ناوخته دی ناوخته کېږي د خدای نیکبختې په زړه سختې په تا هر وخت ناوخته یې که نه ویم ګورې په ځوانه ځوانۍ کې مې مخ ګونجې ونیوې ستا په عشق کې دومره زه مبتلا یم او خبرې ستا په عشق کې ما باندې دومره میادې تبې تېرې دي چې یو دې منګي ته پته ده او ستا د عشق د لاسه د کټ شوم د کټ خو څوک هم ستا دیدار دپاره اوبو ته کو شوی ما دومره راباندې ګرانې خوار نه شي تا ته چا وي چې په میادي تبو کې ګرځه او لا یخ اوبو ته هم کوز شوی باویړې به وکړې باویړې وی باویړی به وکړې باویړی ما پخوا کړی دی اوس خو مې د ګډګړي یاره ده ګړګړې باویړې خو زه پیژنم خو دا ګړګړې پکې لاسته وي دا د سړي په خېټه کې چې ګډګړ کېږي که نه دې ته ګړګړی وایي وای نو ولې ستا په ګېډه کې ګړګړ کېږي نه نو ولې ته نه اورې څه ویم نیکبختې ته د غوږ زما په دا ګېډه باندې کېده سم ګړګړو بابا دی پکې ګړګړو بابا خو جمال خان دی ښه جمال خانو راشه یار راشه ته څه کې من ګېډه کوم نور څه کومه والله ګیرې کو جوړه راځه راځه
راشه کله یاره که ظالمه ته څه کې او دا ته منګې ولې ډکې اصل کې د هغې لاسونه خوږ نو ما ورته منګې ډکول اوبو نه که یار وایه که نه څنګه یې او ما ته ګوره ته چېرته یې ما خو په کلي کې م تپوس وکړو څه کار څه روزګار دا ته څه کوې نن سبا کار روزګار سر خوړلی یار که رښتیا را باندې وایي چې کم کار ته لاس اچوم سمې نه خوري او رښتیا یار خبره وره څه ماتې ګوډې دي پرون خو مې چاچلي ده چې څه د مشرانو خبره یې کوله ځان ته ولاړو ما اورېدو وایي چې یاره جابر خان له ورشئ او د جمال څه خبره وکړئ دا څه چل دی یار ها یاره په دې سلسله کې هغه شیرخان له ورغلی وم چې د کلي یو څو مشران ځان سره کړي یوه جرګه جوړه کړي او ماما له مې وشي یاره واقعي شیرخان واقعي چې نر ځوان دی هغه به دا خبره را جوړه کړي ها اشنا په دې علاقه کې چې د چا خبره منلی کېږي هغه صرف شیرخان دی ښه ما ته وګوره زه دنه ورځم او ته دې خپلې شغلې ته منګې ور په سر کړه خبره وره جمال خانه یار په دې شیرخان باندې زموږ هم دا لین سم که که نه یار کم دی شرمېږم نمره ووایه کم دی څه چل دی او کله یار او مړه ستا دا ډېر خو معمولي کار دی دا خو به درله زه سم کوم سړیه مزه ته ورځه ځې پیر د رحمت شه یار ډېر شمړې بد ښکار یې دا ستاسو کار نه دا زما کار دی دا د زنانو کار نه وي ښه اها اوهو واه ویلې بس یې که نه ها په کوم ډوډۍ کې مال یې را مړې ته بد ښکار بس چې ځو دا یا دا نه وي چې سینډل د نه چې سپلی د نه پاتې شوې شاباسي دا جرأت چې زما ورور به سپو ته اچوي ته زما د ژوند ښکلای ته زما د ژوند رڼای زه په تا باندې ژوندی یم ته مې روحي ته مې سایې ته زما د ژوند ښکلای ته زما د ژوند رڼای زه په تا باندې ژوندی یم ته مې روحي ته مې سایې زه په تا باندې ژوندی یم ته مې روحي ته مې سایې ما خو چې ته به یو ډېر خیرتي پښتون بیا به تا دا هم اورېدلې چې په پښتو کې پښتۍ ماتېږي 100 خو په 100 دي دا 2 لکه بچي وروړي دي چپ بیا ستا مخې ته هم څوک کم ذاته نه یو پښتون ولاړ دی ودرېږئ آخر ګناه مې صدا د چا نه څه غواړم هلکه خطا مې صدا زه نور څه نه غواړم یو نازولې ښکلې ښکلې شانتې یار غواړم زړه له قرار غواړم زړه له قرار زړه له قرار یا خدای خپل دشمن په ګوتو راکړه او یا ما واخله لږ د خدای نه ویریږئ ظالمانو ظلم زور سلا کوئ په مظلومانو خو ډېر ښکلی ځوان خو کار دې ډېر کچه کړی دی د خپل ځان نه راته ګرانې په والله چې مې جانانې د خپل ځان نه راته ګرانې په والله چې مې جانانې زه په تا یمه مینا کوم تا سره زمینا نو ته ولې سرګردانې په والله چې مې جانانې ډېر بې پښتو کار دې وکړو ولې وه
تاسو ته زما ورور دلبر دومره بېڅوکه ښکاره شو چې په خبر باندې سره سپین انبار وي مرده پکې کفار وي څه پکار وي پښتو جانان پښتو زه به په پښتو باندې خپل سر قربانوم ما خو مو شملې په سر ګڼلې د جنکو په وار پیدا غرق مو کړمه ښکار خو زمري کوي ستاسو په شان ګیدړان نه ته ځان ته هر څه وې خو په والله چې ما ته خو شاخیل ښکاري زړګي مجانا مجانا زړګي مجانا جڑا کی دیتا باندې کبه وفا کو ستم کر دے خو جانان دے اللہ 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 کو مہربان دے اللہ 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 کو مہربان دے یو وخت کې د دنه دنه پیسې رانوړې نو مور به دې سره د کډې د کوره بهر وي تر څو پورې چې زه ژوندی یم ته زموږ هېڅ نشي کولی خدای دې یو ځل ماله په ګوتو راکړي نو زه به دې په ګوتو کې سر وباسم په ګوتو کې شیرخانه چې کومې خبرې را دلته موږ په جرګه راغلي یو هغه جابر خان ته په خپله وکړه جابر خانه نن چې موږ سره په جرګه راغونډه کړې ده نو دا د لارې کوڅې یا د پولې پټي خبره نه ده خو ما خو هم پوهېږي که نه زه خو هم په شک کې واچولم خبر ده جابر خانه چې نن موږ ټول د جمال خان طرف نه په جرګه راغلي او تا ته سوال کوو چې کومه فیصله تا جمال خان موږ سره کړې وه هغه ته پوره کړه او زموږ دا جرګه ومنه خو ما ته ستا دا جرګه بلکل نامنظوره ده او زه خو یم تا جرأت څنګه وکړو چې د خولې دا خبره وویسته خبره دا ده چې په دې باره کې یو خبر هم د خولې نه ونه باسې ګنې نو نو ته به څوک یې هېڅ هم نشي کولی یو خبره مې واوره چې نور په ګوته نه پټېږي شیرخانه خپل کار سره کار لره او په دې معامله کې انګتې ما اچوه زه دا منم چې کمال او ستا پلار دوستان خو د دې خبرو نه سم نه جوړېږي ستاسو د ټولو لپاره راغلي تاسو یې نه منئ یې منئ دوی دې زوړ لکه ما له خدای پاک ډېر عزت راکړی دی دومره دولت او دومره جایداد مې دی چې خپل حفاظت پرې کولی شم شیرخان هم راته لا دومره سړی شو چې د کمالي د زوی دپاره ما نه لور غواړي ده ته پته نشته چې د ده پلار د چا د لاسه په قبر کې پروت دی کاکا جی د جابر خان نشه دې وکته دغه ډېر دولت د حلال او د حرامو جایداد د انسان دماغ خراب کړي شیرخانه بچې زه کمزوری سړی یم که د جابر خان په باره کې ما درته کیسې وکړي نو توبې به وباسې توبې کاکا جی د خدای نیول ډېر سخت وي تر کومه به دې جم دی ګرځي داسې مصیبت کې به راګیر شي چې بیا به ځان په چل نه پوهېږي دې کې هېڅ شک نشته چې کبر له زوال شته جابر خان چې څومره دامونه او جالونه خورئ په دغه جال کې به دې په خپله راګیرېږي هغه دې خدای پوهېږي راځه د ډوډۍ ټایم دی روټۍ وخوره بیا به ځې نه کاکا جي ډېره مهرباني زه ځم د جمال مور زما انتظار کوم د دې خبرې باره کې هغې له واځم خدای په امان بیبي شیرینې زړې ګلې راباندې وا جوازر شان جوړه لاسونه بیبي شیرینې زمون په څه باندې او تر راته غاني
ګانې ځکه وایم لیونۍ چې نن مې ستا هغه ظالم پلار نه جرګه ورستولې ګورئ څه دې جوړېږي هسې ستا څه کار زما خو په هغه بلکل اعتبار نشته لیونۍ زما ستا خو پوهېدل شوي ها که چېرې ته رستو کېږي یا بېله خبره دنیا یو تا کتل دا معنا شي नंद स्तर्गो के रागले खुमारुना हसना चेहरा तजोड़ के सातुना नंद मिना जनून सरता दी खतली बस्ते प्रेगदा यार प्रेमे दला सुना मरा कवली जो तमे जोर जोर मरा कवली जो तमे जोर जोर मरा कवली जो तमे जोर जोर मत पंगड़े के समा तोड़ तोड़ मत पंगड़े के समा तोड़ तोड़ मरा कवली जो तमे जोर जोर मरा कवली जो तमे जोर जोर मरा कवली जो तमे जोर जोर मत पंगड़े के समा तोड़ तोड़ मत पंगड़े के समा तोड़ चाणक्य पे गोरनो जोड़ा तद चाणक्य पे गोरनो मत पंगड़े के समा तोड़ तोड़ मत पंगड़े के समा तोड़ तोड़ मरा कवले जो तमे जोर जोर मरा कवले जो तमे जोर जोर मरा कवले जो तमे जोर जोर मत पंगड़े के समा तोड़ तोड़ मत पंगड़े के समा तोड़ उपमाद मिने उरूर मत पंगड़े के समा तोड़ तोड़ मत पंगड़े के समा तोड़ तोड़ मरा कवले जो तमे जोर जोर मरा कवले जो तमे जोर जोर मरा कवले जो तमे जोर जोर मत पंगड़े के समा तोड़ तोड़ मत पंगड़े के समा तोड़ मकवा अबस जाना न शोर शोर मकवा अबस जाना न शोर शोर मत पंगड़े के समा तोड़ तोड़ मत पंगड़े के समा तोड़ तोड़ मरा कवले जो तमे जोर जोर मरा कवले जो तमे जोर जोर मरा कवले जो तमे जोर जोर
کمالي زویا زما په دې کور کې دا نخرې پخرې نه چلېږي که بیا یې داسې کار وکړو نو په ګولۍ ونیولو ما ژوند او مرګ د خدای په لاس کې دی ستا په لاس کې نه او بیا دا رقم زی پښتو کم زی قانون دی چې ته زما په نامه کویدل شوي جینۍ بل له ورکې زما بلډ پریشر به ځان ته نه اوچتې دا زما لور ده چې چېرته زما خوښی هلته به یې ورکوم او ته د کمالي زوی یو معمولي سړی او دا د جابر خان لور ده تاجي د خدای دپاره داسې سپکې خبرې مه کوه جماله پلیز ته دلته نه لاړ شه چې ته وې که بیا مې دا کمالي زوی سره ولیدې نو ټوکړې ټوکړې به دې کوم تاجي دا څه پردی نه دی زما د ترور زوی دی دا ستا د مور او ستا بچی نه ده دا زما خوښه ده چې چېرته زه غواړم هلته به دې ورکوم مخکې شه دا لور دې سنباله کړه او قسم مې د پختې وي که د نن نه پس دا کور نه بهر لاړه نو تا به ما سره اوسېږم تاسو کې بچي نور که ما د صبر امتحان ما اخله مورې نه صبر هم یو حد وي کومه خبره چې د شرافت په ژبه نه کېږي هغه بیا د ټوپک په ژبه پکار نه بچي نه ستا په لاس کې ټوپک نه ستا په جیب کې قلم خو په لاسونو کې کتاب هم کوي خو دا خو ما ته پخپله ویلو چې مورې دا ځل به د قلم په قوت ګټم تېر شو دنه خو مورې جابر خان ماما په خپل کور کې زما ډېره بېعزتي کړې ده زما هم جذبات دي ما هم غوسه راتلی شي ما هم د دې پښتنې علاقې وبس کړي دي چې تنګ شي نو په جنګ شي بچي زه منم چې بنده کله کله مجبوره شي خو نه مونږ به صبر کوو هغه خو دې ظالم د هغه خو کار هم دغه دی ګورې نه خپل سکه زوی ته نه د انګریزانو وطن ته لاړو چې د هغه خبره یې نه منله خو یوه خبره مې یاد ساته بچي چې د پاړو مرګ د مار نه وي زه بخښنه غواړم مورې زه په ځان پوه نه شوم بیا به داسې نه خو مورې شیرینه د اکبر خان هیله ورکوي نو بچي ته د شیرینې خوښه نه یي نو څوک یې په زوره نه شي ودرېدی او بیا داسې د جابر خان باچایي خو نه ده دا خو د خدای ملک دی د هغه باچایي ده د هغه فیصلې به کېږي ته ولې ځان نه خبر کوې شغلې ما وې نن به زه پلار سره صفا صفا خبره کوم بس وای زیړې ګله دا ته څه وې خوار نه شوس مې پلار د راتلو وخت دی یا د خدای نیکبختې شغلې دا څه څه وینځې په خانه کې چې شړپه شړپه یې جوړ کړي دي دا مې د پلار څادر دی ولې وینځم دومره یې ولې مه وینځه څادر د خدای نیکبختې هغه د دې څادر نه زیات خیرن دی څه راته برنده برنده ګورې غوږ رانږدې که خبره راته کومه څه چل دی زر راته وایه ټول کارونه راته په سر پاتې دي نو پراته دي که نه زه څه وکړمه ینې د دې څادرونو وینځل نه د خلاصومه مشین د لالم بیا په هغې باندې وای دا خو مې جوړې بابا راغلی اوس پسې چل کېږي زما خو په ایمان شي خپې مې رپې زړه مې درزېږي او رنګ مې زیړېږي رنګ خو دې د پخوا نه زیړ دی خو داسې چل به راځه شام چلته نه 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 په کومه بچه چا سره د خبرې کوي بابا ایسو کوم نشته دی نه څوک خوشته دی نه بابا ستاسو په غوږو باندې خبرې لګېدلې لورې زما شک دی بابا ایسو نشته دلته کې خامخا څوک شته بابا دا ستاسو وهم دی دا څو بابا دا عظیم مری مې کوده توره زه دې کوټه کې بابا دلته هېڅوک نشته غوا مې تړلې ده ته دلته کېنه ستړی شوې غوا مې تړلې ده غوا دې څنګه تړلې لورې
زما شک ته چې دلته څوک شته بابا هیڅ حکم پکې نشته زما صبر نه کېږي هیڅ حکم نشته بابا دلته څوک شته خامخا شته ولې چې په ما وازونه ولګېدل ولې نشته دروغ یې لکه یاد زه پلار دې رښتیا وایي ځای بابا بابا دا بلې کوټه کې پیریان دي ځان له رنګ رنګ انسانان جوړوي او غیبي پیریان دي اکبر خان د کور زنانه به راځي د شیرینې غوښتو دپاره ما ورته د اتوار ورځ خولې ده ګوره د شیرینې پلاره لږ د صبر نه کار واخله شیرینې لا سبق وایي هر څه به سم شي سبق 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 نه مې پکار د شیرینې سبق ولې به نوکري کوي څه چې سبق له دونه زور ورکړی دی که بیا خبر شوم چې د کور ربار وتې وه او یا کالج ته تللې وه نو زه خو درته معلوم یم که نه تا خو ډېر ظلم اخیستی دی له خو خدای نه یاره وکړه پرون د زما خوری د کوره په بېزتۍ وویستو آخر زما خور به څه وایي زما خور به څه وایي خپل ګیروان کې دې وګوري که نه زه د 20 جربو مالک له خپله لور څنګه ورکړم ولې هغه زما حیثیت سره جوړېږي ته خپله سوچ وکړه ستا خو هم د کمال خان عمره زما کوه څه وشو چې نن هغې کمه ده او ستا زیات ما سره بس باس مه کوه څنګه مې چې ته وایي دغه شان کوه او که د خور وکالت کې نو بیا وځه زما د کوره او خپلې خور کره کښېنه ښه ده اشنا زه دنه اوس ورځم ته ته وګورې زه دنه ورځم روټۍ ټایم نه روټۍ به خورو بیا به ځې نه یاره داسې ډکې چې موس کړې والله که نور د روټۍ ګنجایش یو خبره مې ووره څنګه مې پوه کې که نه سوچ سمج سره به هغه شان کې سپیکر مه کوه الله به خیر کړي سوچ دې دا یار جمجوي که نه سرې سترګې ګرځه سرې چې ستا غوندې یار را سره یي جابر خان خو جابر خان دی والله که چنګیز خان نه یم سترګې وسول ښه ده اشنا اول خدای په امان ټول دې ته سلام وایم ځان خیال ساته چې تکار کې له کارونه ګورې ګلا بخیر جوړ تکړه بخیر څنګه یار ته چېرته لکه د ازمکې د سره ګورې زه روږ دي څه یاره بس که رښتیا خبر را باندې کوې که نه د شغلې داسې شغلې وي چې په ټپو یې کم په ټپو اشنا ستا د لانجې نه هم خبر شوی یم پرېږده یار دا خبرې ها رښتیا هغه ټانګه دې څه کار موږ له خو دې په ګډو چکر رانه کړو چکر مې څنګه در کړی وی یار تا اورېدلي نه دي چې پردی کټ د نیمې شپې یو ورځ دنده مې نه ورکړې د خدای نیکبخته ته ټانګی رانه واخېسته یار شغله نه وه هغه مې سوکنو میا صاحب له بوتلې وه چکر له بس چېرته لیدلې به یو که و پرېږده سړیا ته ما سره راځه زه دله پیسې در کوم چې ځان له پې ټانګه والې څه به یاد ساتې ډېر خیرونه دي جمال خانه تا ته یار ستاسو د پلان هم زموږ خاندان باندې ډېر احسان نه و وا جړي ګلا د احسانونو خبره به نه کې اشنا ته د دویم جومات ته زما کلاس فیل وې دا خو بیا له خبره یې تا بیا سبق پرېښو او ما 14 پاس کړو خو زما یو کار به کې اشنا حکم کوه حکم دا خط به شیرینې ته رسې په څه طریقه بېغمه اوسه یاره مې هلته پیسې راکړې بېغمه شه شغله د کم مرض دارو دي او زنده باد یار خو ما ته وګوره د دې خط به ګوره ډېر خیال کې ښه ډېر په خیال خیالونه یار خیال که خیالونه ځه شو که نه ځه شو ګرانه جماله ډېر ډېر سلامونه د فکر ټال دې راته جوړ کړ ته رانه لاړې زه یوازې زنګېدم زما د غد انتظام کېږي را روانې څوارله
د اکبر خان د کور نه جنج راځي زه تا خبرم جماله ته څنګه خفه خو به ډېرې خو زه مجبوره یم دا بل او د کابل د زمانې نه بېوسه او مجبوره دا را روانه ده خو زه به دا دستور ماتوم زما د ترورې زویه زه د ستا ام او ستا به یم یا به د رواج دا زنځیر مات شي او یا به زما دا نازکه غړې راشه د مینې دې لمبو ته په خندا ودانګو پروا ونه کړې خو ګوت نه شو نو انګار خو به شو ستا شیرینه السلام السلام علیکم شیرینی شغلې ته بخیر راغلی نازکې ماتې مو دومره ناوخته لیونۍ شیریني دا ستا خبرې راغلی دا چا درکړې نه جمال خان ښه ټیک شه اوس تر ځان تمام Keep on
مې در شي ورته ژړا ما چې لیکم ورته ډېر جړلې دي نه جړلې دي نه غلمه داسې بیان وکړه چې د عشق په کتاب قدر پیدا شي نه او پیدا شي نه نو چوپه شه پټ راز دی بیا به درته وایم ودرېږه غماز دی بیا به درته وایم چوپه شه پټ راز دی بیا به درته وایم ودرېږه غماز دی بیا به درته وایم ودرېږه غماز دی بیا به درته وایم ودېدل به وشي یا ونشي د یار په کلي تګ راتګ مازه کوي نه
جمال خبرې کوم خبره وره جمال څه سهار 10 بجې خو لاره کې زموږ نوکران دي د هغې نه بوره خیال ساته زه به د کلي په شا اړخ درځم ستاسو د بنګلې کس لا شته ته په دیوال راوړې زما خیال څوک را روان وي وکړې زه ټیک شو ښه ټیک ده ټیک ده ښه زه فون باندې ځم خدای پام سبا د اتوار ورځ ده د اکبر خان د زوی جنګ به راځي زما شک دی چې هغوی د مخې ته څوک راونیسي داسې کار به وکړي چې تاسو به د هغې مخې نه ورشئ بیغم واسي خان دا زموږ ډیوټي ده او ته به داسې وکړي چې څه کسان به ځان سره واخلي او د جنګ مخې له به ورشي 2 کسان به د میلمنو نه مخکې راځي او 2 کسان به د میلمنو نه وروستو راځي او که څه په کړپ کړوپ باندې پوه شوې نو ځان تیار ساتئ ملنګیا دا ډیوټي ستا ده ښه ته غم مه کوه خان په دې کلي کې داسې ځوان نشته چې زموږ د ټوپک مخې ته ودرېږي زه لږ ځم بازار ته څه سودا مودا پاتې یا به راوړم او فرنیچر هم راوړم غواړي زه به درته لاړ شم خان سرګاډي نه ته مه ځه ته داسې کار وکړه چې اکبر خان له لاړ شه او هغه ته ووایه چې جنګ ټیک 4 بجې راوړم ټیک شو زمانه ته مخامخ د جمال خان انتظار کوه هغه ته دې ته ورشه هغه کسان باندې سپي په غاړه کې نولې خبره وره چې په داس ماته وره کنه ځان نه پته فورا نه راځو سی ورشه زي د پیغام سره ننداره ته بوله دا سوای به وکړي پوه شئ صحیح دی ملنګیا جی خان ته د بر کلي کسان ورغلې او خان ورغلی وم نو بیا څه سوای به بس وایي مازدیګر نه به زه تاسو له خپل کار وکړم څنګه مازدیګر دی خان غزا وشو څه چلو شو د جمال خان سره ستا لور وتښتېده غلی شه که داسې وشو نو زه به د جمال خان په کور قیامت راولم نه خان نه د دې قیامت نه مخکې به د جمال خان په کور قیامت جوړیږي ته دلته څه کوې د ظالم لورې ما نه زړه وویستو شیرخانه زه هم پښتنه یم څنګه چې پښتانه سړي د خپل میلمه دپاره ځان قربانوي دغه شان زه هم ستا دپاره ځان قربانوم و د ظالم لورې نو بیا هغه راواچوه لاس چې شل شي زه د خندا کم لیونی
ورته ول څو کسان وو؟ 3 کسانو جی اته صبح سره جمال خان نسانو شیخ خان وژر لږه پاتې شه خلک به راپسې راپاسه راپاسه هم ګوډه کې ولې یو شیر خان ځاني موضوع مې در باندې ډاس کړی زه تې زه ودرېده مولوي صاحب زخم د نکاح وتړو دا وخت کېږي بچې چې نه واک راواله ها السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. جنۍ رضا ده. جنۍ نوم سړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استا قبول ده قبول استا قبول ده قبول استا قبول ده قبول یو دوا بو لا لا
कापुर रंग पूरी कुर्बल बांदी खुशबू दर्जन खीदी भी साबा नरगसी घुंगरू दे लगी पयो बल बांदी यशकान म्यांदी वेसल दखाबा कापुर रंग पूरी कुर्बल बांदी खुशबू दर्जन खीदी भी साबा नरगसी घुंगरू दे लगी पयो बल बांदी यशकान म्यांदी वेसल दखाबा برا قدر لزينا
لکه د مستې خار واخلې او قدمونه چې په نازونو کپلي باغ ته ځي راځینه دا ښکلي ښکلي وړې پردي زړونه دا ښکلي ښکلي وړې پردي زړونه دا ښکلي ښکلي چې په نازونو کپلي باغ ته ځي راځینه دا ښکلي ښکلي وړې پردي زړونه دا ښکلي ښکلي وړې پردي زړونه دا ښکلي ښکلي دا ستا د لاسه لاله جوړ شول په ساعتونه سلګۍ وهم په مخ مې سي اوښکې رودونه جانانه راشه نن مې وکړه دیدنه دا ستا د لاسه راله جوړ دي په ساعتونه سلګۍ به هم په مخ مې ځي اوښکې رودونه جانانه راشه نن مې وکړه دیدنونه جانانه راشه نن مې وکړه دیدنونه څنګه جامې غټي غاړي زار چرته کې لاړې پلارې نه کوي پوښتنه سلام د یو بل سره نه کړي ذات ډېر بدم له چمته زه راغلی یمه راودې کته سترګې دې سرې شوې راودې کته سترګې دې سرې شوې خاني ولې خولې خولې شوې خاني ولې خولې خولې شوې راودې کتل سترګې دې سرې شوې راودې کتل سترګې دې سرې شوې خاني ولې خولې خولې شوې خاني ولې خولې خولې شوې خاني ولې خولې خولې شوې